که وخت ضایع کوئ نو دا ویډیو وګورئ چې د ایلن ماسک په اړه ده. دا به تاسو ته نوي فکرونه درکړي. ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن سړی دی. د ټیسلا، سپیس ایکس او نورو لویو شرکتونو بنسټ ایښودونکی دی. د وخت اهمیت ته ډیر ارزښت ورکوي. د هغو د بریا تر شا یو مهم راز د وخت اغیزمن مدیریت دی. وخت د پیسو څخه هم مهم دی. که یو څوک غواړي لوی اهداف ترلاسه کړي، باید د وخت څخه اعظمه استفاده وکړي. هر ثانیه چې بې هدفه تیریږي د بریا فرصت کموي. هوښیار خلک د پیسو پر ځای د خپل وخت مدیریت ته لومړیتوب ورکوي. ایلن ماسک خپل ورځنی مهالویش د 5 دقیقو قانون پر اساس تنظیم کړی. دا په دې معنا ده چې دی خپل وخت په کوچنیو دقیقو ویشي ترڅو بې ځایه ضایع نشي. ایلن ماسک خپلې ټولې دندې او مسؤلیتونه د ورځې له پیل څخه تر پایه په 5 دقیقو وخت کې تنظیموي. دی وایي که یو کار باید ترسره شي نو باید د همدغه 5 دقیقو دننه پای ته ورسیږي او بې ځایه خبرو، ضایع شویو مجلسونو او غیر مهمو بوختیاوو ته وخت نه ورکوي. د هرې دقیقې حساب ساتي ترڅو ډېرې دندې په لږ وخت کې ترسره کړي. نو ولې دا طریقه اغېزمنه ده؟ له 3 وجې. یو، د تمرکز لوړوالي له وجې. کله چې هر کار ته محدود وخت ورکړل شي، ذهن مجبوریږي چې چټک فکر وکړي او پریکړه وکړي. دوهم، کم وختي ضایع کېدل. د نورو بوختو کسانو برعکس، ایلن ماسک جلسې، ایمیلونه او دندې اوږدې نه پرېږدي. دریم، د ډیر کارونه سرته رسول. ځکه چې دی د سپیس ایکس، ټیسلا، نیورالینک او نورو شرکتونو مشري کوي، باید خپل وخت مؤثر وکاروي. د بیلګې په توګه د ایلن ماسک ورځ داسې ښکاري: له 7 بجو څخه تر 7 بجې 5 دقیقې بالا خپل مهم ایمیلونه چک کوي. له 8:15 بالا څخه تر 8:10 بالا پورې د ټیسلا انجینری ټیم سره چټک ملاقات کوي. له 8:10 بالا څخه بیا تر 8:15 بالا پورې د سپیس ایکس راکټ ډیزاین ارزوي. له 8:15 بالا څخه بیا تر 8:20 بالا پورې د نیورال لینک پروژه چیړي او همداسې ټول ورځنی مهالویش د 5 دقیقو بلاکونو ته ویشل شوی. نو د ایلن ماسک د 5 دقیقو قانون ښیي چې هر څوک کولی شي خپل وخت مؤثر وکاروي. که موږ خپل ورځني کارونه د وخت محدودیتونو سره تنظیم کو، کولی شو ډیر زیات کارونه په لږ وخت کې ترسره کو او له بې ځایه ضایع شوي وخت څخه ځان وساتو. یو ځل یو خبریال له ایلن ماسک څخه پوښتنه وکړه: تاسو څنګه کولی شئ په یو وخت کې سپیس ایکس، ټیسلا، نیورالینک او نورې کمپنۍ مدیریت کوئ؟ ایلن ماسک وخندل او ځواب یې ورکړ: زه خپل وخت داسې تنظیموم لکه څنګه چې نور خلک پیسې تنظیموي. هره دقیقه حساب لري. کله چې ایلن ماسک په 2002 کال کې سپیس ایکس تاسیس کړ، دا یو خورا سخته دوره وه. هغه نه یوازې د فضایي صنعت یو نابلده شخص و، بلکې د کمپنۍ د بریا لپاره یې له صفر څخه پیل وکړ. د سپیس ایکس د لومړیو کلونو پر مهال ایلن ماسک دومره بوخت و چې حتی کور ته نه تلو، بلکې د دفتر په پش په ویده کېده. آیا د نشوی کولی چې ښه ژوند ولري؟ بلکې د نه غوښتل چې وخت ضایع کړي. کله چې سپیس ایکس د فالکون یو راکټ د جوړولو پر سر کار کاوه، ماسک هره لحظه د دې پروژې پرمختګ څاره ترڅو ډاډمن شي چې هر څه سم روان دي. ماسک نه یوازې خپله له 14 ساعتونو څخه تر 20 ساعتونو کار کوي، بلکې خپل کارمندان یې هم هڅول چې تر عامو شرکتونو څو چنده تیز کار وکړي. هغه به ویل: موږ نشو کولی د نورو شرکتونو په سرعت کار وکړو. موږ باید 10 چنده تیز حرکت وکړو که نه بریا ناشونې ده. هغه به کارمندانو ته ویل: که زه د دفتر په فرش ویده کېږم، تاسو هم باید چمتو وي چې اضافي هڅه وکړئ. د ایلن ماسک سخت کار، د وخت نه ضایع کول او د ټیم د چټک کار کولو فرهنګ سپیس ایکس ته دا زمینه برابره کړه چې په 2008 کې د فالکون یو لومړی بریالی فضایي ماموریت ترسره کړي. که چیرته ایلن ماسک او د هغو ټیم خپل وخت ضایع کړی وای، نو سپیس ایکس به نن د نړۍ تر ټولو نوښتګر فضایي شرکت نه وای. که څوک غواړي لوی اهداف ترلاسه کړي، نو باید خپل وخت له حده زیات ارزښت ورکړي. د ایلن ماسک تجربه موږ ته ښیي چې بریالي خلک یوازې هوښیار نه وي، بلکې خپل وخت دومره اغیزمن تنظیموي چې هیڅ شی یې ضایع نه کړي. او ایلن ماسک ان کله چې له خپلو ماشومانو سره وخت تېروي، هم مهاله ایمیلونه چک کوي. کله چې موټر چلوي، د کار اړوند زنګونه وهي. هغه باور لري چې هره ثانیه ارزښت لري او باید له هغه څخه اعظمه ګټه واخیستل شي. ایلن ماسک به خپلو ملګرو او رسنیو ته د وخت په اړه داسې خبرې کولې چې هغه به یې ډېر هڅول. وای وخت ستاسو تر ټولو ارزښتناکه شتمنۍ ده.
نو له دې څخه سمه ګټه واخلئ. ایلن ماسک باور لري چې وخت د پیسو، مهارتونو او نورو سرچینو په پرتله ډیر ارزښت لري، ځکه چې یو ځل چې تیر شي بیرته نه راځي. دوهم یې دا خبره کړې ده، وایي زه باور لرم چې 80 ساعته کاري اونۍ به تاسو ته هغه څه درکړي چې نور یې په 40 ساعتونو کې ترلاسه کوي. یعنی د بریا لپاره سخت کار ضروري دی. ایلن ماسک خپل شخصي تجربه شریکوي چې د اوږدو ساعتونو کار کولو سره خپل کمپنۍ بریالۍ کړې دي. درېمه دا خبره کړې ده، وایي که تاسو د یو کار لپاره 2 ځله ډیر وخت وټاکئ، هماغومره به وخت ونیسي. یعنی دا جمله د پارکینسن قانون ته اشاره کوي چې وایي کارونه هغه وخت نیسي چې تاسو یې لپاره ټاکئ. نو غوره ده چې سخت مهالویش جوړ کړئ. بل یې دا خبره کړې ده، وایي وخت محدود دی، که یو څه باید ترسره شي نو ژر یې وکړه. یعنی ماسک باور لري چې که یو کار ارزښت لري باید بې ځنډه ترسره شي، ځکه وخت هیڅکله نه درېږي. بل یې دا خبره کړې ده چې د وخت مدیریت د بریا یو کلیدي برخه ده. که تاسو وخت ضایع کړئ نو فرصتونه هم له لاسه ورکوئ. یعنی هغه ټینګار کوي چې بریالي خلک خپل وخت سم تنظیموي، ځکه چې د ضایع شوي وخت جبران نشي کېدی. بل یې دا ویلي دي، وایي زه تل هڅه کوم چې د خپلو کارونو وخت لنډ کړم او ډیر تمرکز وکړم. یعنی ماسک هڅه کوي خپل کارونه په لږ وخت کې ترسره کړي او له بې ځایه بوختیاوو ځان وساتي. او هم ایلن ماسک ویلي، وخت ته باید یو داسې پانګونې په توګه وګوري چې هیڅکله بیرته نه راګرځي. دلته ماسک وخت د یوې یوازینۍ سرچینې په توګه یادوي چې یو ځل مصرف شو نو بیرته نشي ترلاسه کېدی، نو باید محتاطانه وکارول شي. او ویلي دي چې چټک پرمختګ هغه وخت امکان لري کله چې تاسو د وخت ارزښت درکړئ. که خلک د وخت ارزښت درکړي نو دوی به خپلې چارې ګړندۍ کړي، نوښت به وده ورکړي او پرمختګ به وکړي. بلې دا ویلي دي، وایي زه باور لرم چې هره ثانیه مهمه ده، نو ځکه باید بې ځایه ضایع نشي. ماسک حتی کوچني وختونه هم مهم ګڼي، ځکه چې هره شیبه کولی شي یو لوی بدلون رامنځته کړي. چې د وخت اداره کول دا معنا لري چې تاسو د هغو کارونو لپاره وخت پیدا کړئ چې واقعاً ارزښت لري. ماسک ټینګار کوي چې باید خپل وخت په هغو کارونو ولګوئ چې ستره اغیزه لري، نه په غیر ضروري بوختیاوو.